د پنجاب په یو مشهور ښار ګوجرانواله کې یو حکیم و چې دغه حکیم د ګوجرانوالې په بازار کې په یو زوړ عمارت کې دواخانه وه. دا حکیم به هر سحر چې کله د خپلې دواخانې ته تلو نو خپلې ښځې ته به یې ووایي چې بیګم په کور کې چې ستا څومره د ضرورت سامان دی نن لګي هغه ماته په یو چټ باندې ولیکه. ښځې به ورته د کور د ضرورت دا ټول سامان په چټ باندې ولیکو. حکیم صاحب به دغه چټ په جیب کې کېښودو او خپلې دواخانې ته به لاړو او چې کله به دواخانې ته ورسېدو نو دغه چټ به یې د جیب نه راویستو او په دغې چټ کې چې څومره د کور د ضرورت سامان و هغې ټولو ته به قیمتونه ولیکل او دغه به یې بیا ټوټل کړه او د هغې نه بعد به حکیم صاحب بیا په دواخانه کې مریضان کته او خلکو له به یې دوایانې ورکولې. خو چې کله به دغه د کور د ضرورت د سامان دا روپۍ برابر شوي نو د هغې نه بعد به بیا حکیم صاحب د نورو مریضانو نه روپۍ نه اخېستې او خلکو له به یې دوایانې هم پرې ورکولې. او د هغې نه بعد چې به کله حکیم صاحب بیا کور ته لاړو نو ټوله شپه به یې د الله پاک په عبادت کې تېروله. ملګرو یو سحر حکیم صاحب خپلې دواخانې ته لاړ او دغه چټ یې د جیب نه راواغستو نو چې ویې کته نو ښځې ورته د کور د ضرورت سامان هم په دغه چټ کې لیکلی و او لاندې ورسره یو داسې فقره لیکلې وه چې حکیم صاحب ډېر حیران او پریشانه شو. د خپو د لاندې ځمکه وتښتېده. ملګرو دا فقره ورته لیکلې وه ښځې چې زموږ لور پیغله شوې ده او د هغې د واده وخت دی نو د هغې د جهیز بندوبست ورسره نن وکړه. نو حکیم صاحب په دغه لیست کې ټول سامان ته خپل قیمتونه ولیکله او دغې فقرې ته یې دا ولیکله چې دا د الله پاک ذمواري ده او الله پاک په خپله ذموارۍ ډېر ښه پوهېږي. او حکیم صاحب مریضان کتل شروع کړه. لږ ساعت بعد د حکیم صاحب دواخانې مخې ته یو ډېر قیمتي ګاډی راغلو. د حکیم صاحب دواخانې ته خو به هسې هم ډېر قیمتي ګاډو کې خلک راتله مریضان خو دا ډېر قیمتي ګاډی و. د دغې نه یو کس راکوش و د حکیم صاحب دواخانې ته رالو او د حکیم صاحب په دواخانه کې په بینچ باندې کېناستو. حکیم صاحب ته یو دوه مریضان و هغه یې وکته او د هغې نه بعد یې د دغې کس نه تپوس وکړو چې وروره وایه ستا څه په کار دی تا ته څه مسله ده. دغه کس د حکیم صاحب ته په خندا شو او ورته یې وویل حکیم صاحب تا جوړ زه ونه پېژندم. حکیم صاحب دغې کس ته ډېر په غور وکته او ورته یې وویل وروره خفه نه شې زه بوډا شوی یم او زما حافظه هم لږه کمزوري شوې ده نو زه معذرت غواړم ما ته ونه پېژندې. دغې کس د حکیم صاحب ته وویل چې حکیم صاحب تا ته ګناه نشته ته به ما څه وپېژنې زما او ستا د ملاقات خو تقریبا 15 کاله وشو. 15 کاله مخکې زما او ستا ملاقات شوی و. او بیا دغې کس حکیم صاحب ته وویل چې حکیم صاحب زه یوه ورځ ستا د دواخانې مخې ته تېرېدم په دې روډ باندې نو ما ته ګاډي ټیر پنچر کو. د ګرمۍ موسم و زه د ګاډي نه راکوشم او ډرایور ټیر بدلو نو تا د خپل دوکان نه ما ته وکتو نو زه په ګرمۍ کې ولاړم نو ته زما پسې رالې او تا ما ته وویل چې راځه زما په دې دوکان کې په کیته کښېنه تر څو پورې چې ډرایور ټیر دی بدل کړی. نو زه ستا په دوکان کې کېناستم او د ډرایور د ټیر د بدلولو انتظار مې شروع کو. لږ ساعت بعد وایي ستا په دوکان کې یو ماشومه وه او زما په خیال وایي هغه ستا لور وه. نو هغې تا ته وایي چې بابا زه چې کور ته ځو خو وایي تا ورته زما د وجې نه ووایي چې بچې لږ صبر کوه لږ صبر کوه او بار بار به دې ورته دا وي. نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې زما دا ناسته په دوی باندې بوج دی. نو ما ځان سره دا سوچ وکړو چې راشه د حکیم صاحب نه څه دوایي واخله چې زما دا ناسته په دوی باندې بوج ثابته نه شي. نو ما تا ته ووایي چې حکیم صاحب زما د واده 8 کاله وشو او زما بچی نشته زما اولاد نشته. ما په انګلینډ کې هم ډېر زیات علاج وکړو ما په پاکستان کې هم یو ډاکټر پرې نه ښودو او الله پاک ما له بچي نه راکوي بس دا به د الله پاک خپل سره راځي. نو حکیم صاحب تا ما ته ووایي چې مایوسه کېږم مایوسي ګناه ده او وایي تا ما ته ووایي چې دوایان او ډاکټران دا چاله اولاد نه ورکوي او نه چاله د مرض نه شفا ورکوي. شفا ورکوونکي صرف د الله ذات دی. دا ټولې ذریعې دي دا دوایان او دا ډاکټران او وایي د دې سره سره دا دوایي هم جوړوله. وایي حکیم صاحب تا یو 2 پوڼې جوړې کړې او وایي تا زما نه تپوس وکړو چې ستا نه څه نوم دی. نو وایي ما تا ته ووایي چې زما نه شکور نوم دی. نو وایي تا په یوه پوڼۍ باندې ولیکل چې شکور او په بله پوڼۍ باندې دې ولیکل چې بیګم شکور او وایي تا دغه دوایي ما له راکړه او تا ما ته ووایي چې دا واله دا استعمال کا الله پاک په رحم وکړي. نو کله چې ما جیب ته لاس کوم ما تا له روپۍ درکولې نو وایي تا وخاندله او تا ما ته ووایي چې د روپو کاته نن بنده شوې ده. نو ما تا ته ووایي چې زه پوه نه شوم. نو ستا په دوکان کې یو مریض ناست و هغه ما ته ووایي چې کله د حکیم صاحب د کور د ضرورت د سامان روپۍ برابر شي نو د هغې نه بعد حکیم صاحب بیا پرې علاج کوي د دوایانو روپۍ هم د مریض نه اخلي. نو په دغه وخت کې زه پوه شوم. نو هغه دوایي ما په جیب کې کېښوده او زه کور ته لاړم خو اتفاقا 2 ورځې بعد موږ ټول فیملي واله انګلینډ ته لاړو او په انګلینډ کې دا قصه وه یوه شپه ما خپلې ښځې ته وکړه. نو ښځې مې ما ته ډېر په حیرانتیا سره ووایي چې هغه دوایي کم ده. نو چې کله ورته ما هغه دوایي وښوه نو فوراً زما ښځې زما د لاس نه دغه دوایي واخیسته او ما ته یې ووایي چې موږ خو ډېر علاجونه وکړه خو د داسې خلکو په لاس کې الله پاک شفا اچولي او هغه دوایي ما هم وڅکله او زما ښځې هم وڅکله.
وای 15 کاله وشو الحمدلله نن زما 3 بچي دي او وای حکیم صاحب نن چې زه ستاره دواخانې ته راغلی یم نو زه په یو مقصد باندې راغلی یم. ورته وی چې زما یو ورېره وه یو څو ورځې بعد د هغې واده و او د هغې د جهیز د سامان ټوله ذمهواري ما په خپل سر اخیستې وه. ما مې خپل ورور ته ویلي چې د دې جهیز بندوبست به زه کومه. نو یو څو ورځې مخکې هغې له تبه راله او هغه تبه سرسام تبه وه د سر. نو په هغې باندې موږ پوه نه شو هغه په کوما کې لاړه او 3 ورځې بعد هغه بیا مړه شوه. نو د هغې د جهیز چې څومره سامان و هغې ته به ما کتل او ما به ژړل. نو یکدم زما په ذهن کې هغه 15 کاله مخکې زما او ستا د ملاقات هغه وخت ما ته رایاد شو چې په هغه وخت کې ستا یوه لور وه او ستا سره په دوکان کې ناسته وه تا ته به وي چې بابا کور ته ځو او تا به ورته چې صبر کوه. نو وایي زما هغه ورېره او ستا دغه لور دا تقریبا په یو عمر کې وو. نو ما سوچ وکړو چې د حکیم صاحب لور خو به هم پیغله شوي. نو وایي زه دلته رالم په دې مقصد باندې چې هغه د جهیز هغه سامان دی نو هغه ما خپلې ورېرې له کړی و خو هغه خو اوس په دې دنیا کې نشته. نو ما د ځان سره دا لوز وکړو چې دا د جهیز دا سامان به زه د حکیم صاحب هغه لور له ورکوم. هغه هم زما ورېره ده زما د ورېرې په عمر ده. دغه کس دا خبرې کولې او حکیم صاحب ډېر حیران او پریشان دغه کس ته کته. لږ ساعت بعد د حکیم صاحب دغه کس ته وویل چې زه خو ستا په دې خبرو نه پوهېږم زما خو دومره مازغه نشته. خو حکیم صاحب د جیب نه هغه چیټ راوویست او کوم چیټ چې ورته ښځې لیکلی و او دغه کس ته یې وویل چې هره ورځ ماته مې ښځه د کور د ضرورت د سامان دپاره یو چیټ لیکي او زه هغې ته د هغې قیمتونه لیکم او چې زه څومره مزدوري وکړم نو هغه مزدورۍ باندې هغه سامان کور ته ویستم. خو نن چې ما کله دا چیټ وکتو نو په دغه چیټ کې مې ما ته خپلې بیګم دام لیکلي و چې د لور واده م نږدې دی او نن ورسره د هغې د جهیز د سامان بندوبست مو وکړه. نو ته دا چیټ په خپله باندې وګوره چې هغې ته ما څه لیکلي و. حکیم صاحب په چیټ کې دغې فقرې ته دا لیکلي و چې د دې ذمهواري د الله پاک ته او الله پاک په خپله ذمهوارۍ باندې ډېر ښه پوهېږي. ملګرو دغه کس چې دا چیټ وکتو نو ډېر زیات حیرانه شو. حکیم صاحب په ژړا شو او الله پاک ته د دعا دپاره لاس چوت کړه. وایي یا الله زه خو ستا د قدرت ته حیرانه یم چې ته په کم شکل کې مونږ ته خپلې معجزې ظاهرې. او بیا حکیم صاحب دغه کس ته وویل چې هر سحر چې زه د خپلې دواخانې ته راځم نو الله پاک ته د دعا دپاره لاس چوت کړم او په دعا کې صرف دا یوه خبره کوم چې یا الله تو رازقې یا الله تو رازقې یا الله تو رازقې. او تر اوسه پورې داسې ورځ نه ده راغلې چې ما ته مې ښځې د کور د ضرورت سامان په چیټ لیکلي او الله پاک په هغې کې ما ته کمې راایستې یا هغه نه یې پوره شوې. او چې کله ماښام کور ته لاړ شم نو د زړه نه مې دغه یو دعا خېږي چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا موږ له رزق راکړو. ملګرو که کهاني م خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. څوک چې په الله پاک باندې یقین او باروسه ساتي او د هر مشکل او د هرې مسلې حل توقع صرف د الله پاک نه کوي نو بېشکه چې الله پاک بهترین حاجت روا او مشکل کشا دی.